دروغ وایي ما پسې خط راغلی ته خط موږ ته ښکاره که امریکې خط رالیږلی او ته شاته شه د امریکې د جواب دپاره دا بچي بس دی हम लेते रहेंगे आजादी हम लेके चलेंगे आजादी तेरे बाप भी देगा आजादी तेरे बाप भी देगा आजादी او دی وایي عالمي طاقتونه او امریکا زما خلاف دي تا د امریکې خلاف کومه غټه ایټمي دماکه کړې ده تا کوم جدید ټکنالوژي او جدید هتیار تیار کړي دي تا کوم مدنه ټول جواب ورکړی دی تا خو د عالمي طاقتونو ایجنډه سر ته رسولې ده ته خو چې راغلې د امریکې د خوشحالولو دپاره دی آسیه مسیح رها کړله ته خو چې راغلې تا د عالمي طاقتونو د خوشحالولو دپاره د پیغمبر عاشقان په جیلونو کې واردولو ته خو چې راغلې تا د امریکې د خوشحالولو او د عالمي طاقتونو د خوشحالولو دپاره د انډیا سره د کشمیر سودا وکړه کشمیر نن د انډیایي سره که د پاکستان ده شا د انډیایي سره جوړه کړه نو امریکا به د ده نه خوشحاله که خفه به تا خو د امریکې د خوشحالولو دپاره د چین سره خپل دیرینه تعلقات خراب کړو تا د سیپیک منصوبه د التوا شکار کړه په شرمونو دې وشرموله ته په کومه خوله وایې چې زه د بیروني قوتونو زما خلاف سازش کوي تا خو په دې ملک کې د بیروني قوتونو دپاره تا هندوانو ته مندر ورکړو تا خو په دې ملک کې د بیروني قوتونو د خوشحالولو دپاره د ختم نبوت او د ناموس رسالت د ختمولو اشارې ورکړې خو موږ د مخې له درلو چې ګوتې به دې ماتې کړو که تا د ختم نبوت د فعله ګوتې وروړې که تا د ناموس رسالت اکټله ګوتې وروړې نو ده چې اوسه پورې څه کړي دي دی د امریکې د خوشحالولو دپاره کړي دي که نه دي کړي که دی وایي چې زه د امریکې دښمن یم او زما سره امریکا خلاف ده نن د افغانستان د حکومت د تسلیمولو اعلان وکړه شي کولی ده ته غلام که آزاد یې ته په کومه خوله قوم ته وایې چې ما قوم آزادوو 72 کاله قوم په غلامۍ کې تېر کړه ته خو د مخکې حکومتونو نه د بېنظیري حکومت خو چې د طالبان حکومت راغی هغه تسلیم کړه ته خو دومره غلام یې چې د امریکې د وجې نه د طالبان حکومت نشي تسلیمولی ته که د امریکې خلاف نن اعلان وکړه د اسلام اعلان وکړه پاکستان کې د شریعت اعلان وکړه زه ستا خلاف واپس کېږم زه سیاست پرېږدم زه د شریعت دپاره جنګېږم ته شریعت راوله که نه ته امریکې له سترګې په سترګو کې ورکړه دا دوکې قوم له مه ورکوه دا پراټ د قوم سره مه کوه ستا ټول ریکارډ دا نن د قوم سره موجود دی چې تا مخکې څه ویلي هغه ټول دروغ و دا نن چې څه دا هم دروغ دی چې زما خلاف سازش روان دی امریکا سازش کوي برطانیه سازش کوي بار یهودي لابي ته خو د یهودي لابي د ایجنډې دپاره په دې ملک راغلی او که ته یو کال دوه نور پاتې شوی وی نو تا د مل نه یوروپ جوړاو تا د دې نه د یهودیانو مل جوړاو موږ ستا په ایجنډه خبر یو تا چې دا شپې ټینګې کړي دي او نه کوزېږې تا ایجنډه لا سر ته نه ده رسولې ستا خیال دا دی چې په یو کال کې به زه دننه ختم نبوت ادب هم ختمه کم ناموس رسالت به هم ختم کم او د یهودو د مقاصدو تکمیل به وکم خو انشاءالله چې موږ ژوندي وو دغه مقاصدو کې رانه ته کامیابېدی نه شې دغه مشن کې کامیابېدی نه شې دغه ټارګټ او هدف حاصلولی نه شې او زما وروڼو د دې نه به بل قمقل وزیر اعظم او د دې نه به بل احمق وزیر اعظم او ذلیل وزیر اعظم دا کمي چې بل پرون په خپله باندې د په آیین باندې حمله وکړه یو آیین پاکستان کې پاتې نو خو د پارشي حمله کړې وه اخر یې په چا حمله وکړله د پاکستان په آیین حمله وکړله او آرټیکل 5 لاندې عدم اعتماد دی مسترد کړه اوس آرټیکل 5 څه شی دی او دا میډیا والے زوتی خدای ته هم پته نشته او آیا د آرټیکل 5 سره د عدم اعتماد سره تعلق شته او که نشته دا هېڅ پته چاته نه لګي بهی آرټیکل 5 د هغې دوه کلاسه دي سمپل او ساده کلاس 1 او کلاس 2 کلاس 1 کې دا دی چې د دې ملک باشنده به د دې ملک سره او د پاکستان سره وفاداري دا کلاس 1 دی کلاس 2 دا دی چې د دې ملک باشندگان به د قانون او د آیین اطاعت کوي بس دغه دوه خبرې شولې اوس سپیکر ډیپټي سپیکر کلاس 1 بنیاد وګرځاو نو تاسو د کلاس 1 ته وګورئ
چې پاکستان سره به وفاداري کوي او عدم اعتماد ته وګورئ دې دواړو په منځ کې څه تعلق شته خو دا د مفروضي جوړې کړي دي د مقدمې جوړې کړي دي چې مثال په طور باندې د پاکستان سره وفاداری نه کول دا جرم دی او پاکستان خو عمران خان دی نو د عمران خان خلاف عدم اعتماد راوړل دا د عمران خان سره بې وفایي ده او د عمران خان سره بې وفایي دا د سټیټ او د پاکستان سره بې وفایي ده او بې وفایي خو جرم دی لہذا د آرټیکل 5 تحت موږ د عدم اعتماد تحریک مسترد کړ شرم دی که ته پاکستانی پاکستان ځان له شی دی عمران خان ځان له شی دی پاکستان چې ازادېده دا و دا د پاکستان نه کشر دی په 53 کې پیدا شوی دی پاکستان د 15 کاله مشر دی شپږ کاله د مشر دی ته چېرته پاکستانی یو د شخص خلاف خبره ده یو د سټیټ خلاف خبره ده د سټیټ خلاف خبره دا غداري ده او د شخص او د وزیر اعظم خلاف خبره دا زما جمهوری حق دی دا د سټیټ په غداري کې نه راځي دا د آرټیکل 5 د کلاس 1 لاندې نه راځي نو تا غلطه دپه استعمال کړله نو کلاس 1 د استعمال کو خو د کلاس 2 غدار شوې ځکه کلاس 2 دا وایه چې په دې ملک به د قانون او د آیین اطاعت کې تا ونه کو نو د آرټیکل 1 په زمره کې او په ضمن کې تا د آرټیکل 2 ځان غدار کو او بیا د آرټیکل 6 د ځان غدار کو ځکه آرټیکل 6 کې د آیین د تحریف خبره ده د تنسیخ خبره ده د آیین د معطل کولو خبره ده تا آیین تنسیخ هم کو تا په آیین کې تحریف هم وکړو دغه آرټیکل 1 دغه مطلب نو چې تا واغشتو تحریف دی وکړو او تا آیین معطل هم که دغه دفعه دې معطل کړه نو په تا باندې د کلاس 6 لاندې د بغاوت مقدمه درج کېدلی شي دومره دا خلک قمقل دی دا خو چې دلته کې دا شی هلته ډیپټي سپیکر اعلان وکړو زه ډېر ساده سړی یم په دې مولانو کې دا نور ملان ټول هوښیاران دي زه پکې ډېر ساده یم ما چې واورېدم ما ته پته ولګېده چې غلط وشو ښځو ته پته ولګېده چې دا یې غلط وکړو عدم اعتماد داسې کینسل کېږي او دوی ته پته نه لګېده او د سره لوی وکیلان دي وروڼو داسې یو قمقل یو جابر یو ظالم حکومت په دې قوم باندې مسلط دی د هغې د تسلط نه قوم ازادول د هغې د پنجې نه قوم ازادول قوم اقتصاد په خپلو خپو باندې ودرول د قوم معیشت په خپلو خپو باندې ودرول قوم د یو خودمختاره پالیسۍ مالکان جوړول د دې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې موږ قوم د دې ظالم حکومت نه خلاص کو قوم ته نجات ورکو په دې ناره کې د پاکستان ټول قوم زموږ سره ملګری دی او انشاءالله سبا آخري ورځ ده دی خو مخکې د حکومت ختم شو په 3 اپریل ختم شوی او که نه ختم شوی خو دا د ځان دپاره د عزت لار بلله او دونه شرمین دي